السلام علیکم ملګرو مفتی صاحب ځکه د ماکوش په مفتی صاحب هم زخمی دي چې څومره ملګری دي دا ټول دلته زیرو کوي چې څومره ملګری دا ویډیو ګوري د نت په واسطه سره. السلام علیکم قاری صاحب دا مهال تاسو سره تازه خبر شریکو چې مشهور دینی عالم مفتی محمد منیر شاکر په جماعت کې د یوې چاودنې له کبله ټپي شوی و. د هغه پلویانو پر ټولنیزو شبکو لیکلي چې نن د ورمړو تاڼې په میره کچوړي ساحه کې د دغه چاودنې له امله نوموړی ټپي شوی او په نازک حالت کې روغتون ته لیږدول شوی و. مفتی منیر شاکر څو ورځې وړاندې په یوه ویډیو کې اقرار کړی و چې ورته له هر لوري امنیتي ګواښونه پیښ دي. نوموړي په دې ویډیو کې ځایي پاکستاني امنیتي ادارې مسؤل بولی چې له یوې خوا ورته د امنیتي ګواښونو خبرداری ورکوي او له بلې خوا یې د هغه ساتونکي څخه وسلې ټولې کړي دي. هغه د خپلې توندې لهجې بیانونه او پخوا د یوې ځانګړې وسلوالې ډلې د مشري له امله ګڼ پلویان او مقتدین لري. ملګرو دا مهال تاسو سره د پېښور لارج هاسپټل څخه تازه او دردونکی خبر شریکوم چې همدا اوس دا مهال مفتی محمد منیر شاکر صاحب په لارج هاسپټل کې خپله ساه ورکړه او شهید شو. انا لله و انا الیه راجعون. مفتی منیر شاکر سره له دریو نورو ټپیانو په ډیر سخت او نازک حالت کې لارج هاسپټل ته راوړل شوی و چې همدا اوس یې او په لارج هاسپټل کې شهید شو او اوس به د هغه مړی له لارج هاسپټل څخه د هغه لواحقینو ته سپارل کیږي او د خپل کور په طرف به وړي. د جنازې مراسمو په اړه به له تاسو سره په بله ویډیو کې مکمل معلومات شریکوو.